نرنګ د کونړ مرکز اسداباد لویدیځ ته په 18 کیلومترۍ کې پرته ولسوالي. د یوې سرشمېرنې له مخې نفوس څه د پاسه 98 زره وګړي اټکل شوي. د باډیل او هډوال په نوم دوه لویې زرغونې درې لري چې څه د پاسه 12,000 هکټاره ځمکه یې په نښترو او نورو طبي ځنګلونو پوښل شوې. نرنګ 11,000 جریب آبي او للمي ځمکې لري چې خلک ترې د کال په بېلابېلو موسمونو کې ډول ډول غلې، میوې، سبزیجات او حبوبات لاسته راوړي او له همدغې لارې د خپل ورځني ژوند اړتیاوې پوره کوي. ډېر خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. 150 لوی او کوچني کلي پکې آباد دي. 6 لوی قومونه ساپي، سالارزي، شینواري، ملاګوري، سادات او دیګان هغه قومونه دي چې د نرنګ په سمه او درو کې د ورورۍ ګډ ژوند کوي. د نرنګ ولسوالۍ پراخوالی څه د پاسه 180 کیلومتره مربع اټکل شوی. پر صدیق ولی، پیغله بیبي، تکیه بابا، اخون بابا، پایکر بابا او چلګزی بابا زیارتونه یې تاریخي سیمې دي چې سوونه کاله قدامت لري. د نرنګ د وګړو ترمنځ لا هم ګڼ پخواني دودونه همغسې ژوندي پاتې دي. ډېر عامه کارونه لا هم په اشرونو سرته رسیږي. ځنګلونه یې په ناغو او ولسي تړو ساتل کیږي. د غم او خادۍ مراسمو ته ولس په ګډه اوږه ورکوي او خپل منځي شخړې د جرګو او مرکو له لارې حل او فصل کوي.